والله بس دلته خو چې کله مکتب نه فارغ شوم بس پوهنتون وسم نه و بل نو کورنۍ ستونزې هم ډېرې وي، اقتصادي ستونزې هم ډېرې وي. بس اړه کې مې فکر وکړل چې دې نه چې یو بار وځم بس څه ناڅه خو به کوم. بس ایران ته لاړم. ایران کې مو 8 میاشتې مې تېرې کړې. بس بعد د هغې مې کور له زنګ ووهل، مې ویل داسې ملګري مې ځي زه مو سره. چې اجازه یې نه راکړل، مې چې اجازه نه راکړل مې بله ورځ به پټ تللی یم، خو دلته یم چا نه پیسې قرض کړې وې. بس ما بېرته وویل چې داسې پیسې مې قرض کړې، خو بس ملګرو سره مې یو ځای شوم، لاړم مرز له. مرز کې چې وم بس قاچاقبر سره هم خبره داسې موبایل باندې وکړه $1,200 تر وانه پورې. او روان شو چې روان شو بس هلته به مونږ انټرنېټ قطع شو. چې قطع شو بس وان له ووښتو، وان کې هلته ترکانو ګیر کړو. بس وښل مښل یې راکړه، بېرته یې کله خوشي کوو کله خوابګاه راتلو ایران کې. بس خپې او لاسونه مو وپړسېده. بعد د هغې تهران له رالو. بس هماغه پړسوب او دغه بیا پړسوب او خپل دواړه پښې او لاسونه د لاسه ورکوي. او بس یو څو ورځې مې تېرې کړې، بیا کابل له انتقال شولو. کابل کې ولله بستر وه، درملنه هم روانه وه، نور څه نتیجه نه وه. بالاخره لاسونه او خپې قطع کولو. څونه وخت خو که ته دا پرېږدې ستا د بدن میکروبي کېږي، ځکه زما هډوکي هم تور شوي، پوستکي هم توره اوښتی، څه ښه کېدو چانس یې نه و. بس دا هغه و چې بس لاسونه یې هم راله قطع کړل، خپې. هلته به دغه د رابلدانو او قاچاقبرانو سلوک هم له تاسې سره ډېر بد و. والله بس رابلدان چې وو د افغانانو زموږ، او قاچاقبران چې وو بیا کردانو. والله ډېر سخت بد وضعیت یې موږ سره کوو، ځکه چې وښلو خپې به ماتې وې، لاس به مات و، بیا به یې په زور ایستلو. او بل ډوډۍ به یې یو شپه او بله شپه راکولو. بس ډېر سخت چلند یې موږ سره کوو. بس نه بار ضرورت راپکولو له پرېغوستلو. بس یو شپه او بله شپه به یې صرف پرېغوستلو. د ورځې به ټوله ورځ به 40 کسان یو بل د پاسه پراته وو. دا قاچاقي لارو خو هره شېبه سخت دی، هر پړاو یې سخت دی که نه. دلته داسې کومه شېبه مې تاسې